خوله دې کلمه د محمد ده. په خوله دې کلمه د محمد ده. په خوله دې کلمه د محمد ده، په زړه لکه کافر یې مسلمانه. زما استاده څه یاري وه مړه ختمه ښه وه. زما استاده څه یاري وه مړه ختمه ښه وه. ستا تکبر زما زاري وه مړه ختمه ښه وه. فایده یې نه وه که په سر یې محلونه جوړ شول. فایده یې نه وه که په سر یې محلونه جوړ شول. د بې بنیاده کور خواري وه مړه ختمه ښه وه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګرو ستاسو ورک رمالي نادان ما او د ځوان ټول شاعر را سره ناست دی. یقینا ډېره ښه نمایندګي کوي د پښتون ولس. په دې خاوره مین دی، په دې پښتنو مین دی او خپل په پښتو ژبه مین دی. راغلی امیر دردمن صاحب لا که تاسو د دوی باره کې نور هم څه قسمه معلومات اخیستل غواړئ، تاسو ته په ډسکرپشن کې یا په کمنټس کې د هغه مرکو لینکسونه میلاویدلی شي. نو په خپل پروګرام لږ انتظار کې امیر دردمن صاحب ته هرکلی کوو. ګرامري روز تاسو مننه راکوو چې په دومره لنډ ټایم کې راغلئ او تاسو وخت ویستو موږ سره ناستې وکړو. دا په دویم ځل نه بلکې په درېیم ځل دا مرکه موږ سره جوړه کړو. یو ځای هم مننه کوم او ټایم به نه دی که دا شعرونه به درته ووایم. دا بیت دی چې په خوله دې کلمه د محمد ده. په خوله دې کلمه د محمد ده. په خوله دې کلمه د محمد ده، په زړه لکه کافر یې مسلمانه. ډېر ښه. او په دې پسې دا یو دوه درې شعرونه دي. ارشاد. دا به درته ډالۍ کومه چې د ظلم حد تمام شو، وجل د انسان عام شو. د ظلم حد تمام شو، وجل د انسان عام شو. صفا ملا قاتل شو، خپل دور کې امام شو. ډېر ښه. صفا ملا قاتل شو، خپل دور کې بدنام شو. د وخت قاتل ته ګوره، د خپل دور امام شو. ډېر ښه. مهرباني مننه کوم. د دې نه پس دا یو غزل ټولو ملګرو ته ډالۍ چې ارشاد. که زمانه ډېر بیکار دی مزیدار دی. که زمانه ډېر بیکار دی مزیدار دی. که زمانه ډېر بیکار دی مزیدار دی. خان پیسې لري مالدار دی مزیدار دی. په وړه خبره دوزخي شم، خان که هر څو ګناهګار دی مزیدار دی. په وړه خبره دوزخي شم، خان که هر څو ګناهګار دی مزیدار دی. که د حق پوښتنه وکړي دوښه نه دی، رشوت خور دی غدار دی مزیدار دی. دا بیا مننه. که د حق